زه یو سرباز یم. وطن ساتنه وظیفه، قربانی په ما فرض دی او دا زما داستان دی. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. گروهی از جنگجویان که شمارشان به صدها تن می رسید بامداد روز یکشنبه بر دو پاسگاه ارتش ملی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر حمله کردند. در این حمله 20 سرباز ارتش کشته شدند و یک سرباز دیگر زخم برداشته است. گفته می شود که 4 سرباز دیگر را با خودشان بردند. در این حمله 20 سرباز ارتش کشته شدند و یک سرباز دیگر زخم برداشته است. گفته می شود که 4 سرباز دیگر را با خودشان بردند. هیواد ساتم سربازیم په حملو کې لکه بازیم ویره دې په ما کې نشته زه د جګغرو شهباز یم خو نن د هیواد همدا نومیالی ټپي شهباز له پښو لوېدلی دی او په پښو کې د خپلو خویندو د عزت د کورنۍ وړو ورونو د نفقې زنځیرونه پراته دي. دا قادر نومیږي. قادر کلونه د هیواد د وسلوال پوځ پر لیکو کې د هر دښمن غلیم او تروریست سره د هیواد د ننګ او ناموس ارزي تمامیت لپاره سینه سپر کړې وه. هغه قادر چې یو وخت کې پر لاس کې د هیواد د پتپالنو لپاره ټوپک نیولی و نن یې په لاس کې یو زړه امسا لیدل کېږي. او د غاړې د ګردنیو او چانټۍ پر ځای یې په غاړه کې فقر، بېکسي او معیوبیت پروت دی. قادر اوس د نفقې د پیدا کولو لپاره د کلي په ورانو کوڅو کې پر یوه زړه کراچۍ ژاله پلوري او اړ دی چې پر خامو سړکونو هره ورځ 100 کیلومتره په معیوبه پښه کراچۍ ټیله کړي. دا دې سیمه زړه خو باندې ډېره ګرځوه ډېره زیاته ګرمي نه ده. ګرمي ده ولا څوک مجبوریت دی کور را په سر دی فامیل را په سر دی ودرېږم دلته 100 کیلو کې دلته ته ګرځې روزانه دلته 4 کیلو 3 کیلومتره کې زه ګرځم کیلو داسې حسابه لکه د ښار نه تر بنغرو پورې راواخلم ګرځم په دې کلو کې د جلال آباد ښار نه تر بنغرو بازاره پورې او قیمتترینه سودا ده شاید 10 روپۍ 10 روپۍ سودا ځکه ماشومان دي او ماشومان دي څه وکړو ګرځو کم دا 15 او 10 دا راجمع کوو ماښام خپلو بچو ته یو کپ ډوډۍ را پیدا کوو. قادر خانه که دغه ورور دې نه وي کولی شي یوازې کار وکړي؟ نه سخته درته که نه دا ورونه او دا بچیان چې نه دي راسره زه نشم کولی ځکه چې زما یوه خپله ریړه تاوه کړم که خپل ځان تاوه کړم نو په دې خاطر راسره دی دي چې یو لاس باندې ریړه دی سره اړیکه کومه بیا دی راسره تاوی او اوس مخکې چې ومه وظیفه کې ومه بس ښه کار جوړ و اوس چې وظیفې نه ولیدل یم خپل مې خوږه ده وظیفه کې نو اوس دغه خپلو بچو ته ته مکتب کې خفه ولې نه بیا هم څه شی د په زړه تېرېږي نه څه شی خو تېرېږي دا د یوې میاشتې و چې پلار مې مړ شو دا د یوې میاشتې د پلار نه پاتې دی یوې میاشتې نه پاتې خبره څه شی ده ولې ته خفه یې مه خفه کېږه مه ښه هر څه سمېږي او هېڅ تشویش مه کوه راځئ چرمر دی راځئ خفه به نه اوسئ نور دا ما سره په دې ګرځي والی دي سخته ده زه پوهېږم کله چې ناڅاپه ژوند تغییر وکړي پلار سوری د سره لرې شي هغه د کورنۍ کوم نفقاور چې هغه زخمي شي زه پوهېږم په دې وړو ګلالیانو پسې درېږي دا ته یې مه ټېله کوه راځه
نازه ته ماته لاس راکړه बात साथ मां सरबाजियों पर हमलों के लेका बाजियों वीरा दार पर मां के नश्ता जद जग ग्रोशा बाजियों हर सरबाज दे अहमद खान दे लोर है मत दे खुशहाल खान दे हर पेगला दे ولسمشر اشرف غني دا موږ سره چې شی وکړي مخکې روغ ما خپله وظیفه مې اجرا کوله وطن مې ساتلی چې اوس پېنه ولیدلې ما خپل مې خوږه ده نو اوس نشم کولی چې وظیفه نو دا ریړۍ ګرځوم بس ما هم یو نیم سلسل روپۍ 200 خدای راکړي او نور کار ما خو موږ نشو کولی او څوم صنف کې ته اول اوس خو به رخصت یې که نه او دویم ته لاړې او دلته مې اول صنف کې مې دلته مې ورور سره کار هم کوم ونډه وځي دلته په ټول کې خاص غونډو مو ماشین غونډو مې معلومه پټو کې هغه ټولی دغه د هغه وسه دې نشته یعنې د ودل چې د دې اواز دی لرګو وسه نه کېږي بیا راځي دلته پټو قادر او کورنۍ د ژوند ترخې شیبې تجربه کوي ته ورور کامران په وړه خوله د سخترینو کارونو کیسې ډېر په اسانه کوي د قادر او کورنۍ د ارامۍ لپاره موږ یو منظم پلان جوړ کړ او د عملي کېدو چارې موږ له دې ځایه پیل کړې د غرفې لویوالي او پر کچه سرکونو انتقال زموږ کارونه ټکني کوي وخت د شپې 11 بجې موږ خپل ټاکل شوي هدف ته له څو جدي موانیو څخه تیر او ورسېدو د نن شپې لپاره غرفه د یو کلیوال په کور کې امانت پرېږدو قادر لا هم خبر نه دی وخت د شپې 11 او 20 دقیقې موږ بیرته د ښار په لور حرکت کوو ښار ته لسګونه کیلومتره لار ده موږ د سهار لومړی کار له دې ځایه پیلوو تیږه پر وخت راورسېدله خو نور لازم مواد د لارې د خرابوالي او لرېوالي له وجې ناوخته رارسېږي خو بیا هم دمه نه کوو کار تر یو حد منظم کېدو بیا هم د شپې 10:12 بجې کړې خو موږ هم تکل کړی و چې د نن کار سبا ته نه پرېږدو دلته یو ځانګړې مننه له دې د کاریګرو هم کول غواړم اوس نو د غرفې د کېښودو لپاره ځای اماده شو تر سهاره به ځای وچ شي او موږ بیرته د ښار په لور راهي کېږو چې ولوېدم هډوکې هلته کریک شو مخکې په ډاکټرانو ګرځېدم چا به ویلې کینسل چا به ویلې د وینې کینسل چا به د هډوکو کینسل ښودو نو دلته تقریبا په ما باندې 8 میاشتې تېرې شوې چې کله زه پاکستان ته لاړم علاج دلته
پیسې یو بل لا کړې پاسپورټ مې جوړ کړ. هلته چې راته وویلې وایي دغه هډوکی چې کوم ستا دی دا کرک شوي هډوکی د منځه تللی ختم دی. ستا دغه هډوکی به چې کله دا مرض ښه شو د هډوکو ټي وي مرض به ته لګېدلی و. هغه 6 میاشتې کورس مې د دوی پوره کړ ومې خوړه. دا مرض مې ښه شو خو هډوکی د منځه تللی و. بیا ویلې دغه یو علاج په یو رقم کېږي چې یو رقم جوړ دی د شټیل همدغه په 3.5 لکه روپۍ باندې دی. که وسه لري ریشه او که وسه یې نه لري بیا مه راسه علاج دپاره. نو بس ما سره وسه نه وه چې زه بیا ورغلی وی علاج مې کړی دی. 3.5 لکه د دې ویلې د دې 3.5 لکه روپۍ ویلې. یعنې دلته به اوسپنۍ هډوکی اچوئ؟ دې ته به اوسپنۍ هډوکی اچوي. هغه ګوله چې کومه ده هغه به غوڅوي بې د دې زنګانه سترګې پورې هغه نټو بوټ کېږي هغه ګوله. نو هغه هم داسې ویلي 3.5 لکه مصرف به پرې راځي خو بخت و طالع دی. که ښه شوې خو کامیاب شو ګرځي به پرې، که ښه نه شو کامیاب نه شو یعنې خپه به دې سوچه پل شي. یعنې خطر لري؟ خطر لري. قادره په دې وظیفې په جریان کې دی کوم داسې کار کړی چې ته تر ننه پورې پرې وویاړې یا خوشحاله اوسې او یاد یې کړې له ځان سره؟ ما د وطن دپاره ډېر په مینه او په محبت او په صادقۍ یعنې دغه خدمت کړی دی. دغه زما ورونه وو، که هغه هلمند وو، که کندهار وو، که هر ځای وو، ټول پکې زما ورونه دي، زما ولس دی، زما وطنداران دي، زما ورونه دي. ما هر رقم خدمت کړی دی او زه پرې ډېر خوشحاله یم. په هغه ځای کې به دی ډاډه ګرځېده زموږ دغه نه چې یاره دلته زموږ ورونه پراته دي، زموږ همدردي کوي، زموږ مثال ساتي د دې خلکو نه. او هغه لحظه چې زه اوس هم یادوم په هغه اختر کې زه ناست وم د دې ګزمه ومه نوکریوال ومه یو ښځه تېرېده هغې ما ته سلام واچو چې اختر دې مبارکه شه. نو ما هغه ټیم کې دونه خوشحاله شوم چې ما ویلې دا هم بس وګوره ما ته د زوی په نظر کتلي دي د دوی به البته لکه خپل مور سره چې د دیدار شوی په اختر کې که نه؟ خپلې مور سره مې دیدار وشو. نو په هغه ټیم کې زه ډېر خوشحاله شوم. په دې خوشحاله شوم چې دغه زما یو مور و په ما یې سلام واچو او د اختر مبارکي یې راکړه چې یعنې د دې ته زه د اولاد غوندې ښکاره شوم. او دا داسې ما پرې داسې نظر وکړو چې دا زما د مور په زړه د مور مې ده. او هغه لحظې او هغه دغه چې زه را یاد کړم یعنې زړه کې لا هم هماغه جذبه ژوندۍ ده؟ جذبه ژوندۍ ده. او زه اوس هم زړه کې دا وایم چې زه دا اوس هم جوړ شوم، زه دا اوس لحظې پورې چې زه دا 15 منټه بعد هم زه جوړ شوم زه به ډارک خپل کنډک او ټولي ته ځم په دې باندې چې ما باندې ګران دی دا خپل وطن. او زه د دې خپل وطن خدمت کوم ښه په ورورولۍ، ښه په مینه محبت. او دا زما ورونه دي، دا زما وطن دی. زه به د دې خدمت په هر وخت کې کوم خو زه سبا هم دا زما د خدای سره او د دې ولس او د دې خپل وطنوالو سره. د کامران لپاره د پلان څه دی؟ غواړې په راتلونکي کې یو سرتېری اوسې؟ کامران لپاره انشاءالله چې تعلیم به پې کوم، تعلیم مې چې پې وکړو نو دا به ډایرکټ ونیو امتحان ته مخکې کوم، ونیو امتحان ته مخکې کوم انشاءالله چې د نه به زه یو چې شی په قانون مطابق کې زه جوړوم چې یاره دا چې دا دغه شي د دې وطن خدمت وکړي، داسې یو صادقانه او یو خدمتګار او یو مینه ناک او یو د مور په شانې، یو د ورونو په شانې او د ترونو په شانې، د پلرونو په شانې په دې وطن کې دا خدمت وکړي او باید چې ښه په نرې وکړي. دا د دې وطن بچی دی، دا د دې وطن دی او دا زموږ وطن دی چې د دې خدمت موږ ونه کړو دا خدمت به نور څوک کوي، بهر نه خو څوک نشي راتلی چې د دې وطن خدمت وکړي. خو همدا موږ یې کوو، زموږ دا واړه ورونه هغې لپاره پکار ده چې کامران ډېر درس ووایي. ډېر درس ووایي او زه پرې درس وایم انشاءالله چې ما خو مدرسه کې مې اچولی او مکتب کې مې اچولی. یا چې موږ زاړه یې بس کامران به راځي، یونیفرم به یې اغوستی، چانټه به یې تړلي، باډي ګاردان به ورسره یي، بیا به موږ یو پوښتنه به زموږ کوي او دا به انشاءالله پوښتنه کوي. زما خپل ځاني ډېره غریبي ده او په خپل باندې ډېر معذوره یم او دونه غریبي مې ده چې یعنې زه
نن وخورم ماښام بې ځایرانې به چې شی به پخلي کار کړي یعنې چې اوس چې شی وخورې ماښام ته حیران چې بیا څه شی باید پاخه شي ماښام ته زه بیا حیران یم چې زمونږ به بیګا ته څه شی پخوي دا د خوراکۍ ده دا مې چې دا مې د کاکا لور ده دغه مال دپاره خپل ځان ته واښه کوي دلته دا نو چې غرمې ډوډۍ وخورو ماښام دپاره به فکر او سوچ کوو چې ښه دا به څه شی پخو نو دا به څه شی پخو بیګا ته سوچ او فکر کوي خو بس کور کې راته وایي شی راوړو زه ورته یم صبر کوي خدای مهربانه کړي نو دې ماښام کې دوکان ته لاړ شو هغه خبره ده په یاد ولره دا دې کور کې چې اوسېږي دلته خو زه وړاندې یو دفعه راغلی کړکۍ پکې نشته دروازې پکې نشته دا د چا دی په کوم حساب یې درکړی ده کور کې چې موږ اوسېږو دا مې د تره کور دی کاکا او نه اشدار شته دی نه دروازې شته دی او دغلته راغلي پراته خپل ځای نه لرو موږ خپل ځای نه لرو چې موږ خپل ځای کې واړو موږ پراته یې راته ویلي دي چې بس اوسېږئ پکې تر هغې پورې چې زه ورته راتلم نو تاسو ته به زه یو 10 ورځې مخکې ووایم چې تاسو د دې ځای نه لاړ شئ ځان ته د ځای غم وخورئ نو بیا موږ ګرځو چې هغه خبره حل شوه یعنې د کور د بل چا دی تر هغې پورې تا ته پکې د اوسېدو اجازه درکړې تر څو چې هغوی نه راغلي که هغوی راځي ته به کډه بارې دا که په پټي کې اړې دا که په خیمه کې اړې هغه کار سته صحیح دغلته عکسونه پراته دي د کتو اجازه خو یې لرم که نه دا څوک دی دا زه یم کښېنه ته کښېنه وبخه زه به دې خواته کښېنم اردوی ملی افغانستان نوم قادر تخلص نشته د پلار نوم محمد نظر رتبه پر چی دی کمشر دی بریدمن یم ضابط دا د ماشوم لپاره د بانک کارت دا عکس چیرته تا اخیستی دا مې په خپل ټولي کې اخیستی دی کوم ولایت کې په هلمند ولایت کې په 215 قل اردو کې په لیوایسي کنډکي دو کې وم دا مې هلته اخیستی 2012 نهمې میاشتې 19 تاریخ دا کوم ځای دی دا چې دی دا زمونږ هغه خپل ټولی کوم ټولي کې چې اوسېدلو هغه ټولی دی زمونږ کوم ولایت راته وایي هلمند ولایت دی هلمند ولایت دی دغه چې دی دغه زمونږ په قول اردو د لیوا ده په دغه وخت خندار کې په هلمند کې دغه وخت دا هم په هلمند کې دی دا هم په هلمند دا خو هماغه د هلمند عکس دی چې دا هماغه تاریخ دی دا هلمند دی دا هلمند دی هماغه ټولې او نامخدا ښه ځواني دې تېره کړې والله ښه ځواني مې تېره کړه خو بس غریبۍ افغانستان بیرقونه ویاړې چې افغان یې افغان یم بېشکه چې افغان یم مثلا ضرورت پیښ شي هیواد کې حالت خراب شي همدا اوس موږ او تاسې مجبوره شو چې له یو دښمن سره هغه دښمن که هر څوک وي که همسایه وي که پردی وي که یرغلګر وي که اشغالګر وي که هر ډله او هره طبقه وي که ضرورت پیښ شي آماده یې په همدغه خپل هیواد نه د دفاع په خاطر لومړۍ کرښې ته لاړ شئ زه خو وایم چې دا خو لازمه دغه خپه صرف دې ګردي کې خرابه ده زه وایم چې دغه یوه خپه مې سوچه نه وي او په دې یوه خپه ما سره د دې وطن مینه ده دا وطن زما د مور مثال لري زه په دې وطن خفه کېږم چې زما دغه یوه خپه هم نه وي او ما ته صرف دونه امر وکړي چې تاسو دغه سلا واله دغه یا ګاونډي دی یا دښمن دی دغه سره ته وجنګېږه نو زه به په دې یوه خپه باندې دا خو لا مشینه ده پیکا ده چې زه وایم چې د شکه به زه غاړې تا شوم او زه به د دې خپلو دښمنانو سره جنګېږم د دې وطن په خدمت باندې دا هم هلمند څو کاله هلمند کې پاتې 2 کاله پاتې 2 کاله نور کوم ولایتو کې تا وظیفه اجرا کړې نور ما همدغه ولایت کې وظیفه اجرا کړې ده خو لکه بیا په وظیفه باندې ډېرو ځایونو ته وتي مثلا کوم ولایت سنګین ولایت نه ولسوالیو ته د هلمند ولسوالیو ټوله وظیفه د په هلمند کې کړې هلمند کې مې کړې ده ټوله وظیفه مې په هلمند کې کړې ده او په هره ولسوالۍ ته تلي پیاده روان پیاده کنډک
ځاني هېڅ وسه نه لرم. زه ډېر غریب یم. دونه غریب یم چې زه هغه یو لاسي پکې هم زه نشم اخیستی چې په 40-50 روپۍ دی چې زما هغې ته هم وسه نه کېږي. او اوړی را باندې په ډېره سخته تېرېږي چې نه پکې لرم نه شیشه لرم. هغه ګروپ رڼا چې ده هغه هم زه صحیح نه لرم. لاسي بیټري کور کې ایښې ده، په هغې باندې موږ ډوډۍ خورو او ډوډۍ دپاره رڼا کوو. او د شپې چې بیا دا زنانه په کور کې یو شی تیاروي نو لاسي بیټري ورسره وي، یعنې د ګروپ وسه موږ سره نشته. اوړی را باندې ډېره په سخته تېرېږي چې نه پکې نه شیشه شته نه بیټري شته. اوړی په دې رقم، ژمی په دې رقم، نه کړکۍ شته نه دروازه شته نه بل که نه. نو زما وسه نه کېږي چې زه ځان ته یو پکې والم، زه ځان ته یو شیشه والم، یا زه ځان ته داسې یو شی برابر کړم چې زما دا خوله پرې وچه شي. کومه ورځ له حده ډېر خفه شوی؟ زه په خپل ځاني د هغه ورځې نه ډېر خفه یم چې زه خو په رښتیا هم تللی وم وطن خدمت ته، او چې کله خوږ شوم زما سرپرست نه و. زما په هغه وخت کې د څوک سترګو ته ودرېدل؟ پېغلې خویندې، د ماشومانو مور، که خپله مور دی، چاته د تشویش ډېر و؟ هغه وخت کې مې تشویش دې ته ډېر و چې زما مور، زما خویندې، زما ماشومان، دوی به داسې چاته وایي چې یاره زموږ د ورور یا د زوی دغسې شو او یو موږ ماښام کې وخته. خو زه په دې خپلو خویندو مور باندې، په دې ماشومانو په دې باندې زه ډېر زیات خفه وم چې زما به د دې مور یا د دې خویندو یا د دې ورونو د دې بچو په دې به څه تېرېږي. دی ما ته کړېده او ځورېده، یعنې دونه حد ته په ما سخته تېره شوې ده چې زما دا مور ګرځېدلې ده خپلو ورونو ته، خپلو لیورونو ته، ورته یې ویلي دي چې زما زوی مریض دی، ما ته دغونه پیسې راکړئ چې زه پرې د دې خپل زوی یو 2 ستنې راوړم چې درد دی دا درد یې ارام شي. یعنې زما مور په ما باندې دونه خفه وه. او زما چا ورکړي دي پیسې؟ والله چې رښتیا درته ووایم که د چا زړه را باندې ښه کېدو یو 400-500 دغه یې ورکړي دي. که د چا زړه نه و نو بېرته زما مور تشه راغلې ده، بېرته تشه راغلې ده او سر ته مې ناسته ده او صورت یاسین یې راغستې، قرآن شریف یې راغستې. بس سبقونه یې موږ بیا ژړی. نو سبقونه اول خو به زما له خوا نه ستا مور موږ مور ده، نن شپه به یې 100% کې لاسونه ښکلی، 100% کې به یې لاسونه ښکلی. هغه یو ملاله ده د دې وطن چې تا غوندې زامن یې د هېواد ته ډالۍ کړي دي، پر موږ یې احسان کړی، پر موږ یې یو مهرباني کړې چې هغې خپل زوی د دې په ځای چې په نورو مصروفیاتو سر وي هغه په هلمند کې د دښمن په وړاندې وجنګېده، هغه خپله سینه سپره کړله د ولس لپاره، هغه خپله نارامه وه، د زړه ټوټه یې په هلمند کې وه او د دې د خاطره چې ودرېده یو څو میندو نورې د زړې ټوټې په امن کې ژوند وکړي، په امنیت کې ژوند وکړي، وطن قرار شي. قادره زه وړاندې م راغلی وم، یو شپه وه که په یاد دي، یعنې وروستۍ خدای پامانۍ ما ونه شوه که زه تا سره خدای پاماني وکړم. یوازینۍ وروستۍ خبره مې ما ته اوس هم په یاد ده، یعنې ما هغه خبره لا پوره کړې نه وه چې نور ما غوښتل زه ستا سترګو د وړاندې پناه شم، ځکه زه له حده ډېر زیات خفه شوی وم ستا پر حالت د هڅه کوم چې شاته بل چاته احتیاج نشي، بل چاته ستا لاس اوږد نشي. ویاړم در باندې تا د وطن دپاره ډېر کار کړی او په موږ د احسان کړی، په دې وطن د احسان کړی، په دې ولس د احسان کړی. هیله مې همدا ده چې دا ولس تا اوس یوازې پرېنږدي او دا ولس ستا درد ته ورسېږي، ستا خویندې سرتوره نه شي، ستا فامیل سرتوره نه شي. همدا به زما امید وي او همیشه به مې هڅه همدا وي چې موږ وشو کله تا سره کومک. خیر اوس زما دغه یو پیغام دی ټولو وطنوالو ته او ټولو عسکرو زما ورونو ته چې د وطن خدمت خو په صداقۍ سره وکړي او ډېر په مینه او محبت. زه اوس هم د وظیفې ارمان لرم خو زه مې زه پوهېږم، زه نه غواړم دلته ډېر پاتې شم او ستا زړه خفه کړم. زه دې وکړي چې زه خپې دپاره او فامیل دپاره څه شم کولی. شوی وم ستا پر حالت، د وطن پر حالت، د ولس پر حالت. یو څه مې ورته ویلو چې مې خدای دې وکړي چې زه تا او ستا فامیل دپاره یو څه وشم کولی. هماغه زیری مې درته راوړی ورور، یو ناچیزه مصروفیت چې حد اقل کولی شي تا پر دغه خپه باندې
تل د هغې کراچۍ د ټیله کولو نه په دې خرابو سړکونو باندې ته په امن کې شي یا لږ آرامه شي. یو څه ناڅه شاید په جریان کې وي، شاید نه وي په جریان کې، یا پوره پونه اوسې یو دوکان آمادګي م درته نیولې او غوړو تا ته تسلیم کړو. او دا د هغه چا چې دي فقط هغو ته دعاګانې کوه. زه بیا نومونه په لاندې ویډیو کې لیکم چې د چا چا مرسته وه، نو هغوی ته دعاګانې کوه. ما درته هېڅ هم نه دي کړي، ای کاش ډېر څه مې درته کوی شو. نو دغه به د ستا د دې تور سرو له خاطره چې یو څه حلاله نفقه راوړې او کشری ورور د کامران مکتب ته ولېږې او ورو د یو وخت کې خیر راځم دکان دې پراخی او هر وخت کې به ما ته راتګ سخت و چې زه تا ته لږ وړه راوړم غوړي راوړم تر څو به ما تا سره مخ کېږو، ستا زړه کې به څه تېرېږي. یوازې دې لپاره چې ته بېرته خپل په خپو ودرېږې، له همدې ځای نه د فامیل تقویه کړې، له همدې ځایه د وړکو ورونو باندې درس ووایې او له همدې ځایه بېرته د خیره ته اقتصاد دې ورو په خیر مخ په وړاندې راشي. زه کلیوالو سره هم غږېدلی یم، انشاءالله خلک به درنه سودا هم کوي. زه به درته دعا هم کوم، هېوادوال به هم درته دعا کوي او کامیابي به د لوی خدای نه غواړم. ستاسو د کور ودان الله دې د هغه خلکو سره ښه وکړي چې ما سره یې وکړه. الله دې د هغوی کور ودان لري. زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ما ته یو دوکان جوړ کړو. ګنې زما دا تمه نه وه چې یاره قادر به داسې یو دوکان کې کښېني، خو هغه چا چې ما سره مرسته او کومک کړی دی او تا ورور را سره منډه ترړه کړې په زحمت شوی په عذاب شوی را سره، نو زما تاسو نه یو جهان مننه ده او زما ورونه استئ. ته قادره موږ ورور یې، موږ د زړه ټکور او د سترګو تور یې. تا د دې هېواد لپاره ډېر څه کړي. زه شاید غږېږم یوازې، اما دا غږ د ډېرو ځوانانو د ډېرو هېوادوالو وي چې د ټولو همدا یو غږ دی چې ټول موږ پر تا ویاړو، ستا انسانیت ته، ستا وطنۍ مینې ته، ستا احساس ته چې ته د دې هېواد لپاره لرې. ته له موږ دپاره جنګېدلی، له موږ لپاره پر دې حالت رسېدلی. موږ ای کاش ډېر څه هم د وسه کېدل، موږ شاید ویده نه اوسو، په زړه ډېر ارمانونه اوسي تا ته، حتی تر دې پورې چې ستا ژوند باید زموږ د ژوند نه ډېر ښه، ته باید له موږ نه ډېر زیات ارامه اوسې. خو متاسفانه چې ای کاش زموږ ډېر څه د وسه کېدل. د اوس لپاره دغه دوکان ستا د تداوی خدای دې وکړي، خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې یو چارواکی د دفاع وزارت، د اداري امور، د ریاست جمهورۍ، د هر چارواکی دغه غږ واوري او ستا د تداوی لپاره یا هم په کابل کې یا هم په هند کې یو زمینه مساعده کړي چې ته په خیر بېرته بیخي نورمال د نورو ځوانانو په څېر وګرځې، د نورو ځوانانو په څېر بېرته لاړ شي، د دوکان وړکي ورورک ته دې پاتې شي او ته بېرته لاړ شي، زموږ د خاطره د دې هېواد له خاطره وجنګېږي. زه به ځمه انشاءالله. زما دا وعده ده چې دا زما غږ تر کوم ځای پورې رسیږي چې کله زه جوړم شومه، زه به دا خپل عکسونه، دا خپله ویډیو به زه بیا دی ته بېرته واپس ښیم چې زه انشاءالله جوړ شومه او زه بېرته ځم خپلې وظیفې ته. دا مې د دې زما غږ چې تر کوم ځای پورې رسیږي د دی سره وعده ده انشاءالله چې زه به دا وطن تر هغې نه پرېږدم چې تر څو پورې زه ژوندی وم په دې وطن به زه جنګېږم. دا وطن زما د وطن دی، د بل چا وطن نه دی او چې څوک پکې راجګېږي خلک وژني، زما ورونه وژني، نو دغه خلکو ته به زه دفاع کوم. دغه خپل ورونه او خویندې، دغه خپل د وطن خلک دا به زه څوک هم راجګېږي سملو به سملو به اخر کې یو سلامي درته عسکري وامه په وطن. نه 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 زه ستا لاسونه ښکلم، ته ما ته څنګه سلامي وایې. راځه جګېږه، راځه مخکې شه، مخکې شه، مخکې شه. کامرانه راځه چې دوکان دې درته تسلیم کړمه. خوشحاله کېږي دوکان دې وګورې؟ راځه دوکان دې تاسو ورې راسونه شابه زیره دوکاندانه دوکانه باندې په دوکان کې ناستې چې اجالم خرڅوله ریډۍ نه خدای خلاص کړو. ما مه په ژړا کوئ، صحیح دی چې زه ما زړه ډېر نری دی. راځئ چې هغه ډیکې به ما د کامران راځه ډیکو نه هم خلاص شوې، له ژالۍ نه هم خلاص شوې، له ګرمۍ نه هم. دغلته راځه او دغه د دوکان وروره. رښتیا یو خبره بله، مخکې له دې چې تاسو راشئ موږ ستاسو دوکان کې سودا کړې وه، یو څه سودا هم خرڅه کړې. دغلته یو خوراکۍ بله راغلې، هغه یې په کار دی، وریجې په کار دی، خو وریجې به مو ورته کوو. راځه کامران ته راوړه.
دوته سودا ورکړه آیت الله دوته سودا ورکړه هغه ته مور کړی دا یو جنې پاتې ده خاطر دا سودا ورکړه چې به موږ دکان تسلیم کو تر راوړه هغه پر بازان خلاص شي صحیح ده هغه ونی آیت الله را تیر کامرانه ورځه دکان ته هغه ریډي نه چې اړیکه کوله به هم ګرمۍ کې هغه ریډي نه خدای پاک خلاص کړي خدای مهربانه شو او دا زمونږ دکان شو اوس به په دې کې ناستې ګرمۍ او خولو او د ګرځېدو نه او ریډي ډیکه کولو نه خلاص شو دواړه به پکې دا دی ته به مکتب ته ځي او چې مکتب نه راتلي دواړه به پکې دا دی ښه ښایسته ناستې دمه به یې پکې خولې به نه وي او په دمه به یې سره او ته به به خپله مدرسه او خپل مکتب ویمه هغه د ریډۍ ګرځېدلو نه موږ خلاص شو دا دی اوس په دمه شو او ښه په تبو به ناست دي ښه د قادر د دکان له خاطره زه باید له پیله ووایم چې لومړي سر کې موږ غرفه واخیسته غرفې نه بعد هم سودا واخیسته چې سودا به یې زه ووایم بیا ورسره دغه میز هم شو تر تلې پورې تر شاته یو یخچاله پورې سوداګانې به دانه دانه ویل ډېر سخت وي موږ ورته ملګري راغوښتي وو چې هغوی په دې دوکاندارۍ کې تجربه لري نو هر څه ورته منظم زه به د یو خانې نه شروع کړم چې د ښي لاس نه مخې ته پیدا شول ورپسې دغه میز شو ورپسې د میز لاندې برخه شوه ورپسې پاس خانې دغه شی نه چې دغسې راتاویږو تر دغه ځایه پورې دلته نور دوکان خلاص شو ځو پاس خانې ته پاس خانه کې هم د دې قطیګانو شام ډکه ده متاسفانه چې دا زموږ څومره ورځ چې دلته په موږ شپه کېږي د دې هم شا ډکه ده د دغې هم شامپوګانې دا هم بسکیټونه دلته یو بل شي نه باید دوکان مخې ته ځوړند شوي وو چې هغه هم ورته یو تار واچو په تار کې هم ځوړند کړل پاتې کېږي هم لاندې برخه یې په لاندې برخه کې هم د وړیو وړو مسالو مالګه او دا دلته وریجې لوبیا او دا شین هغلته ورقطۍ چای دغې بوجۍ کې هم لږ سامان دی میده میده د ماشومانو لپاره دا دی یخچال کې کوم تر اوسه شی دی اچولی هم دی ښه دغه یخچال ښه دا هم یخچال کې ښه دا تش دی هغه املان د 100 روپۍ په دې نیم ساعت په دوکان د فعالېدو کې بیا 20 دقیقې 100 روپۍ مې کار کړی هغه یې ښه دی که نه 380 روپۍ قادره وروره ستا مسؤلیت دا شو چې دغه کامران او زوی خو د وړکی دی کامران ته باید مکتب ته حتما لاړ شي حتما هیڅ کوم دلیل بل شی به پکې نه وي صحیح دی مکتب ویل په تا شول قادره وروره دغه پیسې به ته خپل د فابیل مصرف هم کوې او په ضمن کې به یې ته بیرته د خپل دوکان د چلولو له خاطره یو څه اندازه پس انداز کوې دوکانداري د وړاندې هم کړې ده اوس هم پکې تجربه لري موږ هم درته دا شي په هغلکانو باندې داسې کېښودل چې هر څه منظم دي یعنې تر قلفونو پورې تر بټریو پورې هر هغه شی چې په دغه ساحه کې چې موږ پوښتنه کړې چې خرڅېږي هغه هم درته راوړي دي وروره که کامیابي د غواړو هغه چا چې پکې لږه مرسته هم کړې چې یو قدم هم پکې هغسې دغلته ستا ډېر کلیوالانو ډېر کومک موږ سره وکړ ډېر کومک یې وکړ دغه بېګا چې دا ځمکه چا جوړه کړه هغې خلکو ډېر زحمتونه ویستل ټولو ته بس زړه کې ورته دعا کوو موږ نه وایو چې موږ ته یې په خوله وکړه یا د خلکو ته یې په خوله هر کله چې د زړه و په هغې کېدل دغه خلک په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي د ټولو د کور ودانې چې ما سره دلته چا بېګا کار وکړو سنکاري وکړه کار یې وکړو ما سره چا دلته سودا هلکان ډېر خولې شول ډېر ډېر ښه هلکان ډېر زحمت کې شو ډېر په عذاب شو چې دا غرفې دلته راوړه د چا نومونه مې چې یاد دي هغه به بیا زه یو مننه ترنه په سبټایټل کې وکړم په ټول زه ولیکم دغه ټولو ځان را سره په زحمت کو ځان یې خولې کو ډېر ستومانه شو ستړي شو د ټولو د کور ودانې یو جهان مننه او هغه د چا د خوا نه چې ما سره دغه مرسته شوې د هغوی د هم کور ودانې الله دې د هغوی عزت وکړي چې هغوی موږ سره مرسته وکړه خدای دې هغوی سره وکړي
نو زه د هغې نه ډېر خوشحاله یم. دونه خوشحاله یم چې زما خپله ریړه ډیکه کوله په دې ګرمۍ کې ګرځېدم، د هغې نه رالم او په یو دوکان کې کېناستم. دا زما د یو خوشحالۍ زیر یو چې دی په ما باندې وکړو. دا زما دپاره ډېره غټه خوشحالي ده چې زه رالم او خپل دوکان کې کېناستم او دغه خپل بچي مې را سره دغلته یو دغه ورور به مې اوس مدرسې له هم ځي او مکتب ته به په ټیم ځي. مکتب هم په ټیم شو، مدرسې هم په ټیم شوله اوس. دا د خیر رضا وچومه صحیح دی. نو دغسې ګرمي زما د شپې مې د ورځې مې نو ډېر په عذاب وم، ډېر په زحمت وم. او اوس انشاءالله چې په ستا د دوکان جوړ شو، په دوکان کې خوشحالي د زمونږ هیله ده وروره. کامرانه ته راته په اخر کې څه شی وایي؟ یو ښه خبره راته وکړه، خوشحاله مې کړې. هر دفعه چې د ګورم خفه اوسې بیا خفه ځم، دا دفعه چې لاړم لږ خوشحاله مې ولیده. زه یو څه شی راته وایم، هر شی چې راته وایي. ووایه راته څه شی، تا ته منتظر یم، نور ځم. راته ووایم خوشحاله که شعر د یاد دی؟ شعر چی شه دی؟ ښه بس چې دا خاندې همدا موږ ته هر څه دي. صحیح دی، دا خندا د موږ ته هر څه دي. لاس دې راکړه، لاړم درنه. ما لزګون راکړه. خدای په امان قدر وروره، سلامت اوسه، خوشحاله اوسه، سلامت اوسه. مننه. او خبره چې مانه یاد وته سب پیسو کې او څه پیسې له موږ سره پاتې دي. پر دې به خپل هغه لومړني کوم ضرورتونه چې له موږ نه د یاد وتلي اوسي هغه به ته پرې پوره کړې. 1000 2000 3000 4000 5000 5500 افغانۍ دي او دغه 3500 کلداري. پر دې دا ستا په باید په دې بانک سودا اخیستې وه، خو نور موږ داسې شی هغه نشته تر تلې پورې تر کاڼو پورې دا موږ واخیستل. داسې چې نور په یاد پاتې نه شول چې هلته موږ اخیستي وو. که موږ نه پاتې هغه به په دې پیسو ته ځان ته واخلو. د بدي بې زواله مې چې هر شی کوم هغه سودا وپې زه وکړم. د ټولو کلیوالو خدای په امان. کاکا تا ډېر زحمت وایسته، خدای دې خوشحاله لره، سلامت اوسه. د ټولو خدای په امان، خدای په امان، خدای په امان. خوشحاله اوسه، کور ودان خوشحاله اوسه، سلامت اوسه. مننه، کور ودان مننه، خدای په امان.